هیواد مو ګړندی د پرمختګ په لور روان دی راتلونکی مو روښان دی راتلونکی مو روښان دی په امن په سکون یې هره سیمه بیابان دی راتلونکی مو روښان دی راتلونکی مو روښان دی خواخوږي د وطن یو ساتنې ته یې ژمن یو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز، خوش آمدین به برنامه کابل به سوی آبادانی. ما امید فیضی هستم و امی لحظه در ناحیه هشتم قرار دارم. زه باریله نوری همداوس په 12مه ناحیه کې به شهرک امنیت پروژه سړک چې قلعه زمان خان سره وصل کیږي شتون لرمه. در این برنامه کابل به سوی آبادانی به این موضوعات میپردازیم. دا چې معلوماتي ټکنالوژي ریاست کوم مسؤلیتونه لري او دغه راز د الکترونیکي سیستمونو په جوړولو کې کومې چارې ترسره کړې دي، په دې اړه د دې ریاست د MIS له مدیر ښاغلي انجینر صاحب بشیر احمد مبشر سره خبرې لرو. همین خانه‌های ما که تخریب شد بر علاوه از اینکه خفه شدیم خوشبختی شدیم که علا سویه خانم بیران شد، خانه غریبم بیران شد. دغه پارک ته موږ ډېر خوشحاله یو وجه د چې دلته به زموږ بچیان زموږ اولادونه لوبې بکوي. کارمندان موظف در بخش جاروب جاده ها مکلف هستند که ساعت 2 شب کار خود را آغاز کنند. در بخش نخست این برنامه گزارش داریم از گذاشتن سنگ تهداب یک پارک تفریحی توسط مولوی محمد خالد سجستانی معین امور خدمات شهری و محیط زیست شارولای کابل در منطقه رحمان مینا ناحیه هشتم. گفتنی است که این ساحه تفریحی در گذشته یک ساحه غصب شده بود و حالا تازه این ساحه غصب شده شناسایی شده از طرف شارولای کابل مبدل به یک پارک تفریحی می شود. ښکلا او رنګینه یو یې مثال جوړوو وچو دښتو ته د شنو فصلونو شال جوړوو. د اتمې ناحیې اړوند د رحمان مینې د ای برخې د زرغونې سیمې د جوړولو چارې د کابل ښاروالۍ د ښاري خدمتونو او چاپیریال ساتنې مرستیال مولوي محمد خالد سجستاني له لوري په داسې حال کې چې د سیمې مشرانو اوسیدونکو ملتیا کوله د پټۍ په پرې کولو پیل شوې. په یادو مراسمو کې د ښاري خدمتونو او چاپیریال ساتنې مرستیال له خلکو وغوښتل چې د اتمې ناحیې په اړوند سیمو کې د نوي پیل شوو او پیل کېدونکو پروژې په پلي کېدو کې مرسته وکړي. د نوموړي د دې پروژې له پیل کېدو خوښي وښوده او ویې ویل چې مخکې له دې سیمې څخه د یو شمېر فرصت غوښتونکو او سرغړونکو ناسمه ګټه پورته کول چې له برته راګرځولو وروسته د زرغونتیا په اړه اقدام وسو چې موږ داسې آبادي راوړو. اوس الحمدلله داخلي محدود سرچینې څخه په کابل ښار کې خدمات روان دي. دغه خدماتو یو بیلګه همدغه دی، له 100 کیلومتر سړکان چې دی دا په پلان کې مو نیولې دي. انشاءالله همداسې پارکونه دي، نور عام المنفعه خدمات دي، مارکیټونه دي، د خلکو د تجارتي موضوعات دي، دا انشاءالله جوړیږي په دا ښار کې. ښاغلي سجستاني د یادې سیمې اصلي مالکان خپله د سیمې اوسیدونکي وبلل او له دوی وغوښتل چې د زرغونو سیمو ساتنې ته پام وکړي. ورته مهال کې د کابل ښاروالۍ د پروګرامونو او پروژې د تنظیم رئیس انجینر میررحمان ناصري او د زرغونتیا ریاست مرستیال سراج الدین پټان ژمنه وکړه چې ښاریانو ته د ښکلا او زرغونتیا رامنځته کولو په موخه به د 4915 متره مربع په مساحت سره سیمه د 15,180,000 او 490 افغانیو په لګښت د 8 میاشتو په موده کې د انګړ پلو لارو او د ځایونو لوبغالو څوکیو نیالګیو کینولو او چمن کرلو په ګډون په یو ښایسته او زرغونه سیمه بدله شي. زمونږ د ښاروالۍ مسؤلین مشران او انجینر صاحبان ټول په دې کوشش کې دي چې خپلې پروژې مو له نړیوالو ملي معیارونو سره سم په ښه کیفیت سره په ټاکلي وخت کې تطبیق شي. گذاشتن سنگ تهداب یک پارک تفریحی در منطقه رحمان مینه ناحیه هشتم امروز باعث خرسندی مردم در این محل شده است. مردم وعده همکاری میدهند با شارولای کابل که در قسمت حفاظت از پارکی که ساخته میشه با شارولای کابل همکار خواهند بود. دغه پارک ته موږ ډېر خوشحاله یو وجه د چې دلته به زموږ بچیان زموږ اولادونه لوبې بکوي او خوشحاله به وي، د وطن به شین وي او ګارد به نه وي او انشاءالله دا به انشاءالله موږ په خپله ساتنه کوو د دې پارک. تو کال په خدای که چېرې که اوبو ته ضرورت شو موږ به د خپل کور ډېر نږدې ده د کور نه به هم اوبه په پایپ کې انشاءالله ورته راتېروو. موږ د ښاروالۍ نه ډېر خوشحاله یو. الله تعالی د دوی ته نور هم توفیق ورکړي چې دغه ملک ته د افغانستان ته د
ملت خدمت وکړي. پارک قبلا در نقشه بود ولی ما در عمل ندیده بودیم و امروز که تاداب و سنگ بنیان و عمران از پارک گذاشته میشه واقعا که بسیار حوصله افزا است، بسیار امیدوار کننده است و در ما در 40 سال گذشته همیشه هر وقت با مشکلات مواجه بودیم، با موضوعات میخوردیم که غیر ما را جگرخون میکرد، ولی امروز که ما به خاطر یک پارک که او هم پارک ساحه تفریحی داره، ساحه سرسبز داره، مسجد داره، سرکا داره، اطفال ما بازیچه و چیزا داره، دیگه با ما بسیار خوشایند است. امروز در این منطقه یک ساحه قرار است از طرف شهروالی کابل پس از دی برای همه مردم به یک ساحه سرسبز تبدیل شود. این ساحه بود که در گذشته غصب شده بود. چگونه افرادی را غصب کرده بودند و از این چگونه استفاده میشد؟ این اشخاصی غصب کرده بودند که در این ساحه از روی بروی خانه خود در ساحه سبز این را غصب کرده بودند که به خودشان یا استفاده میکردند، کسی دیگر اجازه نمیدادند که در این ساحه بیان. خوشبختانه شهروالی کابل ما در جریان قرار دادیم و دست به کار شدن این ساحه را دیگه هم پراختر کردند، ساحه‌ای که مربوط سرسبزی بودن ورم پراختر امرایشان کردن، کلش یک پارک خوبتر و بهتر برای مردم عام مساعد ساختن. آلودگی هوای کابل یک بحث جدی است. جدی‌تر ای که مسئولان در شهروالی کابل سخت در تلاش هستند تا ساحات سبز را وسعت ببخشند. در اطراف ما منابع طبیعی زیاد وجود دارند. درخت یکی از این منابع طبیعی است که همه موجودات زنده از اکسیژن تولید شده، سایه، میوه و سایر مزایای آن مستفید می شوند. اما باید بدانیم درخت فواید زیادی دارد که تعداد از ما مردم از آن غافل هستیم. درختان کربن دی اکساید را از هوا گرفته و اکسیژن تولید می کنند. جنگل ها و درختان حدود 60% اکسیژن مورد نیاز انسان ها را تامین می نمایند. در محیط های شهری درختان از طریق انعکاس، انحراف و جذب صدا آلودگی صوتی و اضرار ناشی از آن را کاهش می دهند. همچنان ریشه درختان سبب استحکام خاک گردیده و مانع تاثیرات منفی سیلاب ها و باران می گردد. علاوه بر آن به طور اوسط هر هکتار جنگل سالانه حدود 68 تن گرد و غبار را از محیط جذب نموده و مانع گرمای بیش از حد هوا می گردد. همچنان تبخیر آب از برگ‌های درختان هوای محیط را مرطوب ساخته و از خشکی آن می کاهد و باعث ازدیاد بارندگی می گردد. وجود درختان در محیط و زندگی ما باعث کاهش فشارهای روحی و روانی و ناراحتی‌های عصبی گردیده و انسان را بانشاط می‌سازد. با غرس نهال و نگهداری درختان از فواید آن مستفید شده و محیط زندگی خویش را آرام و زیبا بسازید.